د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا په وینا د ابو علي سینای بلخي روغتون په 40 ساعتونو کې 100 بېلابېل ډوله عملیات ترسره کوي او هڅه کوي چې د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه د زنګون عملیات چې سخت عملیات دي او پخوا به په دغه روغتون کې ممکن نه وو، خو اوس پرته له کومې ستونزې په دغه روغتون کې ترسره کیږي. در 24 ساعت اضافه تر از 100 عملیات خرد و بزرگ را در شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی اجرا میکنیم. اجرای موفقانه عملیات مکمل تعویض مفصل زانو یا توتال نی ریپلیسمنت که یکی از دستاوردهای بزرگ ما بود که ما در شفاخانه دولتی حوزوی بلخ توسط متخصصین خود ما بزرگترین عملیات ارتوپدی یعنی تعویض مفصل زانو را ما موفقانه انجام دادیم. د افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې د هیواد په شمال کې د ابو علي سینای بلخي روغتون د یوه طبي بنسټ په توګه د روغتیایي ستونزو د حل او خلکو ته د ښې چوپړتیا په برخه کې د لا زیاتو کارونو او فعالیتونو ترسره کولو لپاره پراخې هلې ځلې کړي دي.